زمونږ ډیر ګران او درون میلمه زمونږ د دې مجلس مهمان خصوصي له کابل څخه راغلی شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامه مولانا و مولوی مفتی ضیاء الرحمن فاروقی صاحب هم تشریف فرما شو. هر کله راشئ قدمونه مو زمونږ پلې مو دغه یو څو بیتونه دي جناب مفتی صاحب ته ډالۍ وي چې نه دې مري تازه لکه ګلاب سړي ژوندي ساته، نه دې مري تازه لکه ګلاب سړي ژوندي ساته، خدایه ستا په مینه کې غرقاب سړي ژوندي ساته. سپینې ارادې او عقیدې چې لري زړونو کې، سپینې ارادې او عقیدې چې لري زړونو کې، داسې خیر غوښتونکي د ثواب سړي ژوندي ساته. ما اخلې څه وخت یې لا زموږ له سره ما اخلې، ما اخلې څه وخت یې لا زموږ له سره ما اخلې، ښکلي د سنګر دفتر محراب سړي ژوندي ساته. وخت او حالات دواړه تقاضا زما په څیر لري، وخت او حالات دواړه تقاضا زما په څیر لري. ستا د دین دښمن ته د عذاب سړي ژوندي ساته. پاکه ذوالجلاله د مشهود دعا قبوله کړې، ستا خوږې لقا پسې بیتاب سړي ژوندي ساته. جناب مفتی صاحب هر کله راشي الله تعالی مو قدمونه په تله د میزان کې حساب کا.